ګرانو دوستانو سلام علیکم. زه نن فرهاد زازی بیا تاسو درس در کوم. نن یو ډیر مهم چاپټر نکار کوو چې هغه فنکشنز ده. فنکشنز ماتماتیکس کې یا ریاضي کې یو ډیر مهم بخش ده، خصوصا ساینس کې، فزیکس ساینس کې، انجینیرینګ ساینس کې فنکشنز ډیر په درد خوري. نو مونږ اول کوشش کوو چې پوه شو چې فنکشنز څه دي او بعد هغه نه ګورو چې څه رقم فنکشنزونه شته دي او فنکشن نه بعد کسو چې ډیریویشن سره کوم خلک کار پکوي، انټیګریشن څرنګه کولی شو استفاده ورنه وکړو، چې دا یو ډیر مهم او عظیم بخش د ریاضي ده چې دا مو باید زده وي. خو ایمو چاپټر څلورم چاپټر ده. چاپټر نوم څنګه چې مو تاسو ته وویل فنکشنز ده. مخکې هغه نه چې فنکشنز ته لاړ شو، اول شروع کوو مو ریلیشنز نه. ریلیشنز اند فنکشن چې تاسو ته اول باید فرق در تاسو ته پوه کړم. خو ریلیشنز څه معنا؟ ریلیشنز معنا دا ده چې تاسو یو سیټ یعنې یو څو شیان ګورئ یو بخش کې او بل بخش کې. دغه کې مثال تاسو یو چا نومونه لیکئ چې هغوی د نومو اول حرف لیکم. مثال امید ده، یو بل تمیم ده، بل هیله ده. نو د هغوی چې ده هر یو چې ده خپل بوټانو نمبر لري. مثال اته دېرش، دوه څلوېښت، دېرش. چې مثال امید پخو نمبر یې دوه څلوېښت ده، د تمیم نه دېرش ده او د هیله دېرش. دغه ته د ایکس سیټ وایي او دغه مو چې د وای سیټ ده. یعنې مونږ هر دغه نفرو ته یو بل سیټ کې یوه نمره وټاکله. دغه ته ریلیشن یي. یعنې یو چي ته یو چاته یو څه ټاکن. دا ویلې مهم ده. مهم دغه ته مثال تاسو فکر وکړئ چې وروسته تاسو غواړئ وپوهېږئ چې کومو میاشتې کې مو تاسو څومره ګټه کړې ده. نو هرې میاشتې کې تاسو کولی شئ هغه مبلغ یا پیسې یا ګټه مو چې کړې ده ورته وټاکئ. دغه ته ریلیشن یایي. ریلیشن کې یو چې هم اجازه شته. مثال تاسو فکر وکړئ ریلیشن کې دا خو چې ده فنکشن شو. زموږ تاسو ریلیشن کسو چې فرق تاسو ته وپوهیم چې څه رقم ده. مثال ریلیشن کې تاسو فکر وکړئ چې تمیم ته دغه ته چې ده هم مڼې خوښې دي و هم انار. صحیح شو؟ یا مثال امید هغه هم مڼې خوښې دي و هم کیلې. دا ریلیشن شو. یعنی یو نفر ته دوه شی ټاکنه اجازه شته. دغه ته ریلیشن وایي. مګر فنکشن کې دا ته اف لیکو، دا اجازه نشته. یعنی هر نفر نه یا هر وروسته کولی شو دلته عددونه ولیکو. هر عدد ته صرف اجازه ده چې یو عدد تاسو هغه کوئ. مثال دغه تمیم ده. تمیم نشي کولی اته دېرش بوټانو نمبر ولري او دوه څلوېښت هم ولري. دغه امکان نه لري. او یو شی شته چې مثال دغه ځای کې یو بل څوک وي، مثال قیس وي، هغه کولی شي هېڅ خبر نه ده لکه امید غوندې دوه رقم دواړه چې د دوه څلوېښت نمبر ولري. یعنې دغه ځای نه یو تیر اجازه شته لاړ شي. لکه دغه رقم چې دوه تیره لاړ شي دا اجازه نشته. نو دغه ته فنکشن وایي. یعنې دغه هغه نه سیټ نه
هر جز نه یو تیر اجازه لار چې لاړ شي د بل سیټ ته. دغه ډېره مهمه مسله ده چې دغه ته د فنکشن ویل کېږي. فنکشن نو دغه ویل کېږي او ریلیشن دغه ریلیشن شو مو ریلیشن سره کار نه لرو، مونږ کار فنکشن سره ده. نو دغه شو فنکشن یو څو مثال هم تاسو ته غواړم درکم. یو بل سایت به خلاص کوم. په ریاضي کې چې د فنکشن ډېر مهم فنکشنز چې دي هغه نمبرو ته به ورکوي. مثال دلته کې 1 2 3 4 دلته شو 2 4 6 8. نو دغه یو نه مونږ فنکشن چې 2 ته 2 نه مو فنکشن چې 4 ته 3 نه چې 6 ته 4 نه چې 8 ته. نو دغه اوس فنکشن ده. اوس که مونږ درو نه بیا یو بل اگر لاړ وای چې 4 ته بیا فنکشن نه کېدلو ریلیشن کېدلو. نو دغه مو اوس فنکشن لرو. نو دا خلق بیا داسې لیکي وایي چې ما ایکس ده دغه چې ده دغه چې ده څه رقم مو باید ولیکو. دغه یو ولیو تیبل ورکوو، یعنی مو ایکس لیکو ایکس 1 2 3 4 او وای مو ده 2 4 6 و 8. صحیح شو. او مو خپل وای کولی شو ولیکو اف ایکس. دا معنا دا ده چې وقتی مو خپل فنکشن کې دا خپل کو، یعنی مونږ خپل فنکشن کې که یو نه استفاده وکړو د مونږ فنکشن یو نه 2 جوړوي، یعنی اف یو 2 کېږي. اف که مونږ 2 ورکې داخل کو معلومه ده 4 کېږي. صحیح شو که نه؟ نو ډیر وخت فنکشن چې ده یو خپل فرموله هم لري. دلته فرموله ډیره ساده ده. فرموله دغه ده چې اف ایکس مساوي په ایکوال ټو 2x. پوه شوئ؟ تاسې فنکشن فرموله ده. یعنی تاسې اوس چې دلته یو استفاده وکړئ لیکوئ 2 ضرب ایکس په ځای مو یو لیکلی نو کېږي 2 لکه دلته. اف 3 معنا ده 2 په 3 ضرب کې 6 دغه ځای ده. نو دا رقم تاسې کولی شئ خپل فنکشن کې دغه سیټ نمبر یې ورکړئ استفاده وکړئ او هغه نه چې جواب یې ارسي دغه ارسي. دغه فنکشن شو ډېر ساده ده. اوس تاسې فکر وکړئ که تاسې یونیم فنکشن دي چې فرموله نه لري. تاسو ته یو بل مثال هم درکوم چې تاسو ته دا ډېر آسان شي. مثال د مخکې فرمولې نه استفاده کوو چې هلته مو یو تمیم لرلو، یو امید لرلو، یو هیله لرله. دا نه دا به خپله کوو. نو تمیم مو چې دی مونږ وایي 42 به پخو نمبر وي. امید مو چې دی وایو چې 40 دي او د هیلې دي 10. نو اوس چې وغواړو مونږ دلته خو مونږ فرموله استفاده نه شو کولی. دلته مونږ کولی شو وایو چې اف د تی 42 ده که نه؟ اف امید 40 ده او اف اچ ایله
دیرش ده. یعنی یو فنکشن همیشه مجبور نه ده یو هغه ولري x value دا x value یو نمبر وسی، مګر مونږ د خپل نور چاپترو کې نمبر صرف استفاده کوو. یعنی دلته همیشه نمبر دی، اف یو فرمول ده او ځواب به دلته یو بل نمبر ارتي، دغه مو استفاده کوو او دغه رقم خپل فنکشن مو کوشش کوو ورو په ورو جوړ کو. نو خدای وکړي چې تاسو دا نه پوهیږئ شوي وي، دا هغې لږ مشکل دی اول قدم دی فنکشن، مګر چې لږ څوک کار پوه کړي د هېڅ کوم هغه مشکلات نه لري، خصوصا چې تاسو ته بیا نور وختونه نور چاپترو کې مثالونه درکم، نو تاسو به فنکشن په معنا نور هم ښه پوهېږئ او د خیر سره به دغه چاپتر هم زه کوشش کوم تاسو ته دومره په سادګۍ درولې وښیم چې تاسو وکړلی شئ دا چاپترونه دا بخش ریاضی هم دغه بخش کې هم تاسو کامیاب اوسئ. نور حالا محافظ، هر وقت چې کوم سوال مو لرلو یا کوم خواهش مو لرلو ما ته ایمیل ولیکئ یا فیسبوک کې ولیکئ، ما سره چې وخت وي حتما کوشش کوم تاسو سوالو ته ځواب درکم. خدای مو مل. الله حافظ.